السلام علیکم ګرانو کتونکو نننی خصوصي د پروګرام کې زه تاسو ته هر کله به ما په سکرین باندې تاسو ته ښکاری د ما سره بریګیډیر سات محمد صاحب د ستارف محتاج نه دی اکثر چې د پاکستان افغانستان او بیا په خاصه توګه افغانستان کې دننه دغه په سیاست او په معاشرت باندې خبره کوو د بریګیډیر صاحب چې کوم دی وخت په وخت د دوی تجزیه به تاسو اوریدلې بریګیډیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه مننه. بریګیډیر صاحب لمبه خبرې کو د صورتحال چې کوم دی خاص کر مونږ وګورو پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې بیا د خیبر پختونخوا نه په بلوچستان کې تاسو ګوره نه چې داسې فوري غونته کې سهوا راغله هلته کې یو غټ دغه حالت خراب شو بلوچستان کې بیا په خیبر پختونخوا کې وسلته م اپریشن شروع دی دلته کې اپریشن شروع دی نو دا سب پیټرن دی کنه دا یو ټایملی فینومینا تاسو تخکاری ګوره د خو د 2021 نه کله چې طالبان اگست کې د هغه کال حکومت راغلي دي نو که تاسو ګوره نو د کې په تدریج اضافه شوه د پاکستان کې سم دهشتګردي شروع ده کاغه په پختونخوا کې دا او کاغه بلوچستان کې داغه کې مسلسل اضافه کیږي هغه کې لغون ته کې لاندې باندې راځي کله چې مذاکرات وغیرہ مختلف ملکونو کې شوي او بشمیره ملکونو کوشش کړي چې پاکستان او افغانستان چې کوم د مسایل دي دا حل کړي شي او زما په خیال به طالبانو دا پالیسی چې کومه دا هغه داسې اختیار کړی دی چې هغه د کې رادو بدل نه راولي بل یو دغه ما دا سه خبر اوریدل دا صحیح دا کړل ځکه چې ما سره معلومات نشته خو ما ته بعضې دغه داسې اشارې مرو شوي دي د افغانانو لخوا چې هغې دا وایي چې پاکستان چې کوم دی هغه د افغانستان کې دننه چې کوم دغه دي داسې ګروپونه چې کوم طالبان مخالف دي نو هغې سره پاکستان چې کوم دی څه نه څه دغه شته تعلق شته دی اوس دا صحیح دی که غلط دی خو ما ته پته نه لګي او نه د عام دغه کې پته لګیدي چې دا یو شی خفیه وي کوي او کني نو کې دي شي طالبانو دا هم غیزه چې بغیر صاحب دلته زیو خبره کوم تاسو خپل وې چې د 2021 نو که د 2021 نه راواخله ترنه پورې دا 15 کال وشو پاکستان تقریبا اره حربه استعمال کړل انسنټیوز او پیونټیو میجرز او څنګه چې تاسو وې د طالبانو پالیسي کې بدلون ناراضي او هغه هم مسلسل چې کم دی کده بی ال دا کده ټي ټي پی دا یا نور ګروپونه دي دا غوي سره پته لګي چې سره دې ته بیرونی مجاهدین وي یو خپل ملګری او دغه ته وي نو ان کیس تاسو نه غواړئ چې پاکستان به اوس مجبور وي چې د دوی مخالفینو تلاش ورکړي ګوره ما ته خو پته لګي چې ځکه چې ما خدا سره تعلق نشته دغه ذرایو سره چې ما ته پته ولګي خو ما اوس مخکې په دې باندې خبره کړې ده هغه دا چې کم اوسه پورې د پاکستان پالیسی و چې هغه پښتون سنټریک و دا غلطه پالیسی و او زمونږ نیچرل الایز چې کوم دی هغه نان پښتون دی کې دي شي د پاکستان په سکیورټي اسټابلیشمنت کې دا دغه راغلی وي بدلون راغلی وي نو کې دي شي ماته اوس د معلومات خو نشته دي خو بل مونږ یو بل خبره کړې و چې په افغانستان کې چې کله دغه راشي د مزاحمت چې کوم دی هغه مدرسې د کال لګي که تاسو ګوره هغه شورویان راغلی او هغه امریکایان رالل بیاروستو نو داغي خلاف که تاسو ګوره مزاحمت پر درې سلور کال چې کم دی نو هغه لګي نو دا کوم دی سیستم چې کم په افغانستان باندې مسلط کړي دی دا زما خل سسټینبل نه دی دا یو مهذب چې کوم دنیا دا نه هغه منی نه د افغانستان خلک دا پابندۍ چې کوم هغه لګول دي دا نه هیڅ سره دا نه اسلامي دي دا نه د کې څه پښتون ولی پکې د کې شته دي دا خورا خبر چې دا دي د کم زنه دا د غروشت لري چې دا اسلام دا دي چې خزه به سبق نه وي او هغه به خبرې نه کوي دا غي आवाज به نشي اورېده په نارینه باندې چې کم دې کومه پابندۍ دي چې ستاسو ګیره داسي وي او ستاسو جامې داسي وي په دکان باندې چې کوم د ما بلوز یو کلیپ کته په دکان باندې هغه لیکلي اوس په انګریزي کې لیکلي اوس په فارسی کې لیکلي هغه ته وی چې دا په انګریزي کې تا ولي لیکلي دي نو مته دا څه کوته چې خلک ته تنګول شروع کینو هغه مزاحمت شروع کیږي او دا مزاحمت په زما په خیال دا چې دا بزور نسی
خو بل یو خبره ده بریګیډیر صاحب کوم ګورو نو یو طرف ته خو دننه چې د افغان طالبانو کومه پالیسي دي بل چې د دې د کم عسکري ګروپونه دي یا د جنگي ګروپونه دي د دوی د سپورټ چې دوی کوي نو دوی په دې پوهیږي چې ډېر لوی قیمت د لپاره به دوی ورکوي 13 ځلې دوی د القاعده د لپاره او د اوس چې کم دي دوی چې کم دي یا د ټي ټي پی د لپاره د بیلې د لپاره خود د دې ګروپونو د لپاره نو دا هم لکه ډېر علما کرام دي شیخ الاحادیث شیخ القرآن ډېر ځان پوهه غني نو دوی ته دا پته نشته چې د دې یو څو کسانو د پاره دوی د خپل امارت چې کوم دی اغم بیللو ته تیار دي نو دا وټ ټایپ اف منټالیټي ده دا ګوره دا افغانستان که تاسو وګورئ کنه نو دی رستو زما خیال 200-300 کال تاریخ تاسو وګورئ نو دا یو د ظاهر شاه د 33 کال چې کوم دغه 13 کال چې دغه کوم حکومت پاتې شوی دی هغه کې څه امن او امان او افغانستان تاسو کو ته سم ترقی کړي و پاغه کې مطلب چې یونیورسيټي جوړ شوې هسپتالونه جوړ شو لارې جوړ شوې سړکونه جوړ شو ریفارمز را کوشش کړو په 1964 کې هغه کوشش کړو چې ریفارمز راولي بدقسمته باندې دا دغه چې افغانستان کې چې کم واکمن دی او چا سره اختیار دی هغه یو بل سره د خبرو تر کول لپاره بالکل تیار نه دی وغه جنگ لپاره تیار دي یا خو بدی خپلو کې جنگ کوي او یا بدی ځاله جنگ پیدا کوي لکه چې پاکستان سره پیدا کړی دی او سب په معنی باندې تاجکستان سره پیدا کړی دی نو دا یو دغه دی تاسو ورچ زمون په معاشره کې مولا سوق جوړیږي داغه نه تعلیم شته دي نه داغه شعور شته دي نه په دې باندې پویږي چې د عوامو ولس چې کم دغه دغه ویلفیر دی هغه تعلیم دی ساينس دی ټیکنالوژي دا تاسو ګوره ایران وګوره کنه هغه څنګه مطلب دا چې د امریکای غونډه کې سوپر پاور دی هغه سره مزاحمت کوي د اسرائیل سره جنگ کوي ځکه چې الته تعلیم دی الته شعور دی هغه په ساينس او ټیکنالوژي باندې بریګیډیر صاحب بخنه غواړم په ایران کې خو مولان دي کنه نو دا مولا د خداغو د مولا کې ډېر لوی فرق ته کنه ګوره الته چې ته مدرسې ته ځې کنه مدرسې نه داخله نه مخ کې هغه با د ډیګري هولډر بای سیکولر ډیګري هولډر بای هغه بالا دغه ته ځي تاسو دا وګوره کنه دا ټول مولیان دي چې دغه کوم برناستي دغه تاسو دغه وګوره دغه کوم سټریټیجیک تھینکینګ دی دغه چې کوم هغه دی دغه کوم فلاش ته زدانه ما چې هغه پالیسو کې فلاش نشته دی خو بیا هم دغه چې کوم مزاحمت ته دغه له خدای ورکول پکار دي چې دا دی دلته افغانستان کې تاسو وګوره یو دوه درې بمبارۍ شو په حکومت باندې قبضه شو داسې شورویان راغلل یک دغه په پورا افغانستان باندې قبضه وکړه دغه فرق دی په دغه کې په افغانستان کې او په ایران کې بریګیډیر صاحب اوس د مونږ ګورو په افغانستان کې د دوه زینو نه خاص کر د شمال نه د مزاحمت چې کم دی اوس د خاص د بدخشان نه چې کم خبر راځي 13 ورځ به تاسو خبره کتلی چې یو نوې تنظیم دی جبهه صفایان یا دیو جبهه صفایان مهن خودی وی چې هوم لند سولجرز فرنٹ په نوم باندې د عبدالقیوم ملنګ جان په نوم ملنګ په نوم باندې یو کس دی کمانډر دی نو دی دا تاسو ته د کې پوتنشل ښکاری دا کم گروپس چې خاص کر په شمال کې نیشنل ریزिस्टेंट فرنٹ او افغان فریډم فرنٹ او وز دا هوم لند سولجر فرنٹ شو جی ګوره دا خو د دې چې کوم شورش ته په بدخشان کې ډېر دغه دی مطلب چې دغه دومره سیریس دی چې تاسو ګوره چې دلته مولا یعقوب چې کوم دی دغه وزیر دفاع هغه دورہ کړی دا دغه چې کوم فصیح فطرت ته د افغان بلد رسلیس چې کوم دی هغه هم دورہ کړی دا او فصیح دغه چې کوم دی فطرت د بدخشان صوبې دی مطلب چې دا یو واحد تاجک ته چې هغه له دومره لوی عہده د افغانستان افغان رژیم کې وتا ورکړی دا او د دې شروع چې کوم ده کنه دا مختلف وجوهات ته پیدا کیږي او هغه مزاحمت پیدا کیږي د دې بنیاد چې کوم خدای هغه د جمعه خان فاتح هغه یو طالبان سره یو ځای او خو جنگ سالار مو چې کله دی په اقتدار باندې قبضه وکړه په کابل کې طالبانو نو هغه ال تخپل یو ځان لا یو جنگ سالار غونډه کې شو او الته که تاسو ګورئ نو دغه د الته ګولډ ماینینګ کیږي د سرو زرو هغه د قانون دی هغه باندې چې کم دینو د قبضه کړي وو دغه وا
نو هغه یو اټانومس غونډه کې الته یا خود مختاره یو دغه جوړ ک الته خپل کاروبار جوړ ک طالبان کو تاسو ګورئ نغي یو ډیر سنټرلایزډ سیستم باندې یقین ساتي ار یو ګورنمنت چې کابل کې وی نو هغه سنټرلایز سیستم ساتي ار یو شی باندې قبضه پکار ده نو چې د کله هغه دغه باندې هغه ته اجازه ورنکړه طالبان ته چې هغه د هغه ریسورسز سره دغه کې بل مسله جوړه شو د پاپي کلټیویشن باندې چې کوم دغلطه د فیمو کاروبارو هغه باندې هم طالبانو سختي راوسته نو الته چې کوم د غربت ته کاغه ته د مایننګ سنټرلایز کې کته پاپي کلټیویشن بند کې نو به خلک خوري به خلک تنګيږي هغه نه علاوه چې کوم دغه سختي را روان دي په زنانه او په ایجوکیشن باندې دغه پتګ راتګ باندې دغه په دغه نورو سوشل اکټیویټیز باندې دي دغه په وجه باندې چې کوم دی اسم یو عام ولس کې هم یو دغه شته مزاحمت شته د رژیم خلاف نو چې دا ارسر راوځي شو نو بیا دا دغه جوړ شو اوس دا ګورم دا سپاهیان مهن چې کوم دی دا ملنګ صاحب چې کوم دی دا دغه زما خیال دی سپیشل فورسز دغه چې کله د کارزی او اشرف غنی صاحب حکومت او ډیموکراټک ایرا چې کوم واغې کې دی سپیشل فورسز کمانډر نو په یفتل ولسواله کې د تقریبا د جوړستو جمعه باندې حمله کړې و د تقریبا پوره شپه دغه د ولسواله په دغه باندې مقام باندې چې کوم دی د قبضه کړې و بیا دغه نه پس طالبان فورسز ران لو دی بیا لاړل دغه ته دغه ان ار اف چې کوم دی هغه اکټیو دی هغه ته ای اف اف چې کوم دی افغان فریډم فرنٹ هغه اکټیو دی دی خو سپاه دغه چې کوم دی مهان دی خو په ځای باندې قبضه کړی دا په بزرګ شو چې د طالبان دلاندې تقریبا کنین لس دولس غنټو د پاره دغه په یو ټریټری باندې قبضه شوی دا چې کله طالبانم دا برګر صاحب ماغه پیټرن دی طالبانم چې کله رو دغه کېدل نو چې په کلی قبضه کول او چې په ځل لک سات ته پاره بیا تختیدل دا ماغه پیټرن دی بل دغه چې کوم دی ان ار اف چې کوم دی هغه اکټیو دی په بدخشان کې دی په تخار کې دی کندوز کې دی داسې بغلان لخته او پنشیر کې دی اف اف چې کوم دی هغه لاندې پورې راځي هغه کابل تم راځي او لاندې کاپیسه پورې دغه راځي دغه اثر رسوخ راځي نو دی چې کوم د دې دغه دغه هټ اند رن دی د دې دوه ان ار اف شو ای اف اف شو کوم دی دا هټ اند رن دی چې دی دغه کی یو پوسټ باندې حمله وکي یا دغه کی مرګ جوړ لو کی مسله ملو شو یا نور څه ملو شو هغه کی به غیب شي دغه چې کوم دی ذات رورل دی ان ار اف ذات رورل دی هغه التا کاروای نه کوي ای اف اف چې کوم دی دا اربن دی دی په خارونو کې چې کوم دی خاص کر کابل تم دی دوه درې حمله چې کوم دی هغه کړی دي نو دا چیلنجز خودي په هرات کې دی ته فلحال قبضه شته دی او کدا سه دی خپل دغه چې کوم دی هغه خور کو نو بیا به طالبان چې کوم دی اوس دوه اړخ ته دغه دی دغه توجه ده یو پاکستان دی د پاکستان بارډر باندې چې کوم دی نو لوی مسائل دي او بل اړخ چې کوم دی بدخشان کې دا دی او کو د بدخشان دا شروع خور شو طالبان د پر ډېر لوی مسائل جوړې دي سره دوی چې د بدخشان په د افغانستان په سیاست او د په د زونه کې د دې سه هیستوریکلی اهمیت شته د دې د جیوغرافیکل ګورو د دې سوشل ګورو یا تاریخي ګورو ګوره بدخشان یو آیسولیټډ ایریا ده الته چې کوم هغه پښتنو ته داسې په نظر باندې نه ګوري او که تاسو ګورئ نو لومبه مسائل دا جوړ شو چې التا سمره سکیورټي فورسز دي کنه یا امنیتي سمره اداري دي یا دغه دي پښتون ډومینیټډ دي تاجک چې کوم دی هغه یو خدای په جبه باندې پويږي او چې کوم خلک تلی هغه د فارسی نه ورزي نو هغه فیلیر ټو کمیونیکیټ چې شي کنه هغه سره ډېر مسائل پیدا کیږي نو بدخشان چې کوم دی نو هغه ټرین چې کوم دی کله بدخشان وګوره ډېر لوی مشکل گزار دغه د صوبه دا ډېر اوچت غرونه دي او بارډر ته دغه سره تاجکستان سره لګېدلې دي نو کو څوک زور وروړي په دې باندې نو هغه بارډر کراس کولی شي او تاجکستان ته اوړېدي شي نو زما په خیال باندې ډېر لوی واخان ډېر لوی وګده پټه د کپاغي کې ته دن واخان ډېر دا بل د دې به لینک پنځه سره هم دی کنه د بدخشان صوبې لینک چې کوم دی هغه بیا پنځه سره هم دی نو مطلب دا چې د مزاحمت شروع کول د پاره زما خله ډېر ښه موضوع زیاده
چې تاسو د یو مزاحمتي ګروپ په تور باندې هغه باندې دغه وکړي دې کې اوس تاسو ګورئ جی مزاحمت دوه ځایونو کې شروع شوی دی اها یو دلته دی او بل هرات کې دغه لیول باندې خو نه دی چې هغه یعنی عسکري یا صوتي دغه وکي ګوریلا دغه وکي الته چې کوم دی سټریټ پروټیسټ چې کوم دی هغه شروع دي او هغه ډېر لوی اهمیت لري هغه باندې خبره کولی شو هغه د هزار از دي کنه هرات نه چې کم دی د هزار دغه دی پکې دي کنه نه هزاره ګوره دلته دغه دی تاجک دي زیات دلته ګوره پښتانه ډېر لوی تعداد کې دي هغه پښتانه فارسی وایي هغه پښتو نه وایي هرات کې دلته پښتون الیمنټ هم شته دی خډیر دی تقریبا زما خیال 15% هرات چې کوم دی هغه پښتون دی او هغه چې کوم پښتانه دي نو هغه فارسی زده کړي دا هغه مطلب کلچرلی فارسی باندې او لینګویسټیکلی فارسی باندې بریګیډر صاحب لکه دا دوانه پرس کدا موومېنټ روان دي او طالبان دا ریلایز کوي نه بل خو پاکستان سره بیانیم دا سه جوړي چې پاکستان زموږ دشمن دی او دا انډیا کې چې دا کوم خبرونه ورکړه چې لکه د زموږ ډي ان اي او دا او سمنات چې کوم دی دا لکه غلطي شوې دا ولې سمنات ماته وغیرہ وغیرہ لکه یو قسم لاغه دا سه بیانونه ورکړي چې دا غینه په دې موجوده ماحول لګ ټینشن کیږي نو تاسو څنګه نه چې دوی کې دومره کانفیډنس دی چې د نارث نه دغه ریزिस्टنس را روان دی او ګریجوالي مونږ ګورو هغه کې تیزی راځي لکه پرون تاسو ګورئ چې څنګه تاسو وې چې یاره عبدالقیوم ملنګ چې کوم دی د شپې 100 غنټو د پاره وې غستله وسلې ته وړله دم دا ډیر غټ دغه دا کار به طالبانو کو کله به کندوز واغست کله به کندوز پرې خو دو یو ځکه بل ځکه دا به کو نو د دوی دا سټریټیجیک تھینکینګ دی یا د دوی استادان چې تاسو د هغه طرف نه دغه دی بل خپل قولسم ممتان کړي دلته کې مو پاکستان سره هم ټینشن اغسته دی بارډر نه کولاو خبرې نه کو ټي ټي پی نه یا د نورو ګروپونو نه لاس نه لري کو ګوره دا زما په خیال باندې دا میډیول تھینکینګ دی جهالت دی نور څه نشته دی ګوره جاهل دی هغه دغه پورې مزه چې هغه په مدرسه کې سبق ویلی دی یا څه ویلي دي هغه دنیاوي علوم نه خبر نه دی هغه میتھمیټکس نه پیژني هغه پولیټیکل ساينس نه پیژني هغه اکونومکس نه پیژني یو سړی چې خپل خلکو ته دا وایي چې روزي رسان خدای دی مانه ولې ته روزي غواړي هغه خپل فروټ چې کوم دی چې کوم پاکستان او هندستان دغه ډېر لوی مارکیټو کما دغه چې فرض کا یو فروټ ته هغه په 2.5-300 افغانو کیلو باندې په افغانستان کې خرڅېده تاسو دې اندازه وکړئ هغه اوس په سلويخ افغانو باندې په 1.5 افغانو باندې د ټماټر فصل چې کوم دی بالکل زلاور هم نخوري هغه دومره ټماټر په افغانستان کې خاص کر ننګرهار صوبه کې دومره شوي دي چې هغه غي غورځي اوس یو ځبل ځای خپل چې کوم دی نو از ا ګاربیج غورځي نو چې دغه سره دا فکر نه وي او که تاسو کړی د اکتوبر کې دا گیټ چې کوم دی نو پاکستان افغانستان بالکل شټ اف کړو نو هغه وی چې موږ مولا برادر وی چې موږ بوس دغه چې کوم دی تاسو سره درې میاشت دی او د کدن چې کوم دی پاکستان نظام خلاص کړي او موږ تاسو له متبادل راځي درکو سب متبادل دا دومره جاهل سړی دی دغه فروټ چې کوم په افغانستان کې کیږي د صرف مارکیټ پاکستان کې دی یا په هند کې دی د دې مارکیټ په ایران کې نشته ځکه چې ایران هم دغه فروټ دغه کوي دا پروډوس کوي د دې مارکیټ په سنټرل ایشیا کې نشته ځکه چې سنټرل ایشیا هم دغه فروټ پیدا کوي نو هغه یو سړی دومره په دې باندې پیږي نو هغه به تاسو هغه سره یعنی باسو کې یا دغه کې ور سعودي عرب غونډه کې بل دی په یو کوشش کړي چې دا مکوي ترکی وته کوشش کړي قطر کوشش کړي دی چین کوشش کړي دی روس وته دا وایي چې پاکستان سره تعلقات خاصه زما خل روس واحد ملک چې هغه پیژندلې دی د دې ریاست پیژندلې دی په رسمي توګه باندې نو چې دا خبره نه باندې نو دا خو مته چې بل سړي خبره نه اوري سین اډوایس نه اوري نو دا جاهل کنه نو جاهل او اروګنټ نو اروګنس and دغه چې کوم دی کنه دغه جهالت شو اګنورنس دا ډیر غلط د دې کمبینیشن جوړیږي زما په خیال دغه دی دې ته یو بل مسله دا هغه د پاکستان په بارډر باندې ته یو بل مسله هغه د اسلامیک سټیټ ته هغه چې کوم دی هم په کابل کې او په جنوب کې او په مشرق کې جنوب کې نه مشرق کې او په دغه کې په کابل کې سیکټریین اٹیکس کوي په شیعاګانو باندې حمله کوي په دې په دغه باندې نورو چارواکو باندې حمله کوي
یو بل مسله مو ته جوړه شوې چې پاکستان سره تعلق ساتي او د پاکستان بارډر انسټیبل ساتي، نو هغه فائدہ چاته ده؟ دا هغه فائدہ چې کوم د اسلامک سټیټ سره نو په دې باندې هغه پیږي. بګر صاحب یو بل خبره ده، لیټس بی ا ډیولز ایډوکیټ. هغه خبره ده پاکستان او د دوی د تعلق چې خراب شو، پاکستان بارډر باندې ډیر زیات انویسټمنٹ وکړو، بارډر مینیج کول باندې دا مونږ روانو ګورو چې ډیر سو میاشتونه کافي کوشش کړي. پاکستان ته استادو غون خلکو ته دا هم پته واو پته ده چې د طالبانو د نظام دا چلیدلو والا نه دی. دا لکه نظام ته څنګه د ولس نه تاسو نه کې استادو خبره د ولس د روټي غم نشته، د صحت غم نشته، د تجارت غم نشته، د نوکرۍ غم نشته، صرف ټکسونه په لګي او خبرې نشي کول. نو دا نظام به یو ورځ زی 2 کاله پس 3 کاله پس 4 کاله پس او په خراب حالت پزي دام نه چیر په مینا او په حوصله سره بزي. نو بیا پاکستان سره دام یې روا کچره بیا یو بل رژیم فال کیږي او وایلنت کیږي، نو بیا به د خلک پاکستان ترازی. نو کو تاسو ګوره نو د ټیم کې د پاکستان او د افغانستان هغه ولسونم د یو بل نه کافي د دوی د رویې د وجې نه لري لاړل. نو که سبا فال کیږي نو ما په خیال پاکستان ته بداد نه چیرې بیا به افغانان په لکونو او په زرګونو باندې را رواني وي چې زو پاکستان ته. ګوره تاسو خبره بالکل درسته، زه سره متفق یم. پاکستان کې یو ډیپلی فلوډ پالیسی دا او اوس هم دغه ګور ملګرتیا شته دي د طالبانو ملګری، اوس هم د پاکستان کم از کم زه دا ویل شم چې کم ریټایرډ دغه دي د بعض ویټرنز دي دغه سپورټرز اوس هم په طالبانو کې شته. د سټیټ ته ځنیم خاصه ما خل سټیټ پالیسی تبدیل شوې ده اپیرنټ کو دا ښکاری. خبره دا سره چې زه کو شورونا تاسو زما ویوز اوریدلې دي، ما همیشه دا دغه چې افغانستان کې داسې خلکو لا تقویت مو ورکوي، داسې خلکو پښتناهي مکوي چې هغه په جديده دنیا کې دغه د ریاست چلول چې کوم دی هغه ناممکن دی. ګوره د اشرف غنی په وخت کې یا دغه مخ کې چې کوم دغه د کارزی صاحب رژیمو نو هغه سره زموږه خبره کې دی شو زارم چې هغه وخت ګډوډ نو او دې پیمانه باندې خو ګډوډ نو کنه. دا اوس چې کوم دغه د حالات دي داسې حالات خو نو هغه وخت کې نو هغه سره مینج کې دی شو. ګوره په خپل کارزی صاحب مونږ ته ویلو چې د نواز شریف صاحب په وینا باندې لطیف افریدی چې کوم دی هغه لطیف مسعود چې کوم دی هغه مونږ رونی وو مونږ پاکستان لور کوم مونږ امریکایانو واغښت مخکې پاکستان لور ک نو مونږ هم په بدنامه کړو او پاکستان حالانکه مطلب دا چې مطلب چې امریکای په دې کې ګوته والے نو زمونږ دلته چې کوم انټي امریکن سنټیمنت وکنا زمونږ پالیسی په دغه باندې کلاود شو. مونږ دا یعنی یو فلوډ دغه او دا ویشفل تھینکینګ زبوته ما خوشفهمي و زمونږ دا چې دا طالب چې کوم دی دا مونږ وزر ډېر خیال ساتلې دی او فیملی زمول ساتلې دو دغه دلته دی دا صوتي شوري دلته دی او نور داسې دلته دی زمونږ دغه کوي. They cannot read the Afghan mind. Asam Afghan mind چې کوم دی کنه it is difficult to read. دغه چې کوم دی سو ته وی لارډ کرزن زما په خیال attributed to him دی هغه which anybody who thinks he understands the Afghan mind should have his own head examined. No they're complicated mind دی نو دا چې کوم هغه بدل تراله لو دلته به چې کوم د خلکو سره کې ناستل کنسرن کسانو سره نو دی وګنه پس دا زموږ ملګری دی او دا خو زموږ بس خپل خلک دی خپل دغه دی په دې باندې پیدل چې دا واپس لاړ شي دی بالکل الټا کار کوي. ما چې کوم یې راوازه ما کوم خدشاتو هغه بالکل 100% اوس راخاره شو. نو زدارم چې اشرف غنی د پاکستان دوست او یا کارزی د پاکستان دوست او ای سره تعلقات مینج کې دي شو. اسه برګر صاحب د لاست کوېسچن لا مونږ ګورو تاسو اشاره وکړه چې افغان فریډم فرنٹ شو یا دا واس هوملینډ سولجرز فرنٹ دا کم چې جب ہے صفایان مهن چې تاسو یا نېشنل ریزिस्टेंस فرنٹ شو وغیرہ شو یا د هرات کې چې کمالات دي دا ټول موومېنټس چې کوم دي په نارت کې او په نان پښتون بیلټ کې دي. پښتون افغان چې کوم دي تاسو غنئ چې د ریکنسایل شوی دی د سچويشن سره او بس منلې دا چیرې بس ټیک دا ملاحبت الله د کار سے د خو پښتون دی او ټیک ته چې ناستی ټینشن ناخلو نه مزاحمت کوي او نه پروټیسټ کوي. ګوره سنه څه خو دې کې وزن شته دی کنه مطلب دا چې دغه دی بل دغه تاسو ګوره چې کله روبه د دې دغه شو دا غلط یو تاثر پیدا شو چې کم
رومبه د دې رژیم طالبان ون رژیم راغلی یا دغه شروع شو دغه موومنت شروع شو په 1994 کې دغه تواړی دا چې نصیر الله بابر دا چې کوم دی سپورټ نه دا غلط خبر نصیر الله بابر په افغانستان کې دا سه موومنت نه شروع کوله د دې دوه بنیادی وجوهات چې کوم دی دغه د طالبان ون رژیم دراتلو یو افغانستان کې چې کوم ناروا یو روایت شروع شو ډاکې شروع شو هر کیلومتر پاس یو چک پوینټ راغلو لعنتی کارونو چې کوم دی نو هغه شروع شو تاسو به دغه خبر اوریدلې دا د حد ته پر راغلیو چې په سروبي کې یو طالب او هغه یو بل سړی ساتل او هغه د سپي په شان به استعمالو به خلکو باندې سه حمله کول لکه چې سپي څنګه په انسانانو باندې حمله کوي یعنی د حد ته دغه رسیدلیو یو چې کوم د طالبانو د رئیس چې کوم یو دا وجه چې کوم لاقنت او کوم لعنتی کارونه په افغانستان کې شروع شو او بل وجه دا و چې تاسو خیال کړئ په افغانستان 1749 نه پړو بيزل باندې 1992 چې کله حکومت شروع شو پړو بيزل باندې 1992 تر 1996 پورې نان پښتون رژیم افغانستان کې راغی هغه کلکانی په وخت کې خو سو وخت په راغلو خو کلکانی بیا تاسو انجام وکړه هغه سان انجام شو نو زما په خیال باندې بالکل تاسو خبره یو صحیح ده چې پښتون بلکې کم از کم دا دغه دی زه بعض وخت کلیپس ګورم نو خلک اوس کولاوي فرض کا یو څوک فارسیوان پودکاسټ ولا راغی هغه چا سره خبرې کوي هغه وتی چې په فارسی باندې پیږي فارسی یو لاس باندې نه پیږم نو په خوا دا سينوا په خوا چې کوم ده نو فارسی ډیره عام وو دغه وا نو پښتون نشترزم چې کوم دی هغه راغله دی او تاسو یو بل کړي چې کوم زمونږه پاکستان سایډ ته دغه دی هغه باندې کلیم هم زور راوړی دی چې کوم هغه ته اوس د دې ته جنوبي پښتونخوا یا مقبوضه پښتونخوا وته هغه د لفظونه استعمالي حالکه دلته هیڅ سپورټ یې نشته مته دغه کړي چې اسه پاس چې واقع په طوفان کې چې واقع فائدہ نشته او زما په خیال ما دغه نېشنلزم هم هغه اچول دي په خپل خلکو کې ډیر مننه بریګیډیر صاحب ثانک یو ویری مچ سر ډیر مهرباني